الله قرآن کې په دې باندې رد کړی بدعت دا نشته په دین کې بدعت بالکل دا گمراهي ده هغه کار به سړی کوي چې هغه دغه شان د محمد رسول الله کړی وي بل سوال دا دی چې دا سوال واقع کېږي ډېر زیات هل یوجد فی الاسلام بدعة حسنه آیا په اسلام کې ښه بدعت شته بدعة حسنه ښه بدعت جواب دا دی لا یوجد فی الاسلام بدعة حسنه په اسلام کې هیڅ قسم ښه بدعت نشته په دې باندې دلیل روایت امام مسلم مخکې بیان شو دلته هم دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کل بدعة ضلاله هر یو بدعت گمراهی ده نو دې کې موږ چې تقسیم دی یو شي کو قرآن او سنتونه به کوو هر یو بدعت رسول الله فرمایي دا بدعت هر یو بدعت دا گمراهی ده هر گمراهی دا سبب د جهنم ته راتللو دی نو چیرته هم دغه شان دي بدعت نشته چې دا ښه بدعت ته او دا بد بدعت ته نبی اسلام په حدیث کې فرمایي ځینې خلک دا استدلال کوي وایي ښه بدعت دا دی که نه د الله پیغمبر څه من سن فی الاسلام سنة حسنه کان له اجرها من عمل من بعده چا که په اسلام کې ونه طریقه جوړه کړه خلک په هغې باندې رواني چا چې دا طریقه ایجاد کړې ده نو هغې ته په اجر میلاویږي او څوک چې په عمل کې هغې اجر هغه د عاملینو اجر هم هغه اولني کس ته میلاویږي ستا ذهن به الټه کې چې لکه دا مولوي صاحب خو وایي چې بدعت حسنه نشته دی او دا خو بدعت حسنه دی که د الله پیغمبر وایي چا یو ښه کار ایجاد کړ د ښه کار نه مراد دا نه دی چې ښه کار چا رضا نه جوړ کو داسې یو کار یو سنت او چا ژوندی کو چې هغه په خلکو کې مړ دی خلک پې ناپویه دي خلک یې نه پېژني او یو سړی راولګېد هغې ته الله تعالی فهم ورکو او سره د فهم الله تعالی وله جرأت او توفیق وله د عمل ورکو خلکو کې عمل مړ دی او دې وکړو او خلک پې په دې باندې عمل کوي دا ژوندی کو سنت نو بالکل ځکه مثال خلک صدقه چې مثال نه ورکوي ته راولګېږي یو غریب ته مسکین ته صدقه ورکړي او بل هم د هغه ځای راشي هغه هم به سټارټ کړي لکه دا یو ښه کار دی که نه نو ایجاد خو تا وکړو جوړ خو تا وکړې که نه داسې نه چې ته نوی پیغمبر شو په تا باندې وحی راغلی او خلکو ته نوې نوې خبرې کوه او په هغې به تعالی الله اجر کوي چا چې کوو تا ته په هغې باندې اجر الله تعالی نه مراد دا نه دی مراد دا دی داسې یوه طریقه د دین چې هغې باندې خلک نه پوهېږي په خلکو کې مړه ده او تا ایجاد د هغې وکړو هغه دې ژوندی کړه ایجاد نه هغه تا ژوندی کړو خلک په هغې باندې عمل کړي الله به تا ته پې اجر درکوي بل دلیل خلک دا نیسي وایي عمر مبارک راځي چې هغې په وخت کې کله هغه تراویح په یو امام پسې شروع شوي نو هغې نعمت البدعه دا خو ډېر ښه بدعت دی که نه دا ښایسته بدعت دی نه هغې دا بدعت ته کې ویلی خو د دغې عمل یو اصل موجود رسول صلی الله په دور کې د الله پیغمبر 3 شپې صحابه کرامو ته په جواب باندې تراویح دا ورکړې وي د الله پیغمبر پرېښودلې وې په څلورمه شپه راونه وته په دې خاطر باندې اني خشیتو ای زما امته زه یېرېږم چې د الله دا عبادت خوښ شي او بیا په تاسو باندې فرش بیا به نه شئ کولی اصل خو موجودو که نه یو امام به تراویح شوي دي نو د عمر زموږ دا خبره کړې وه علما ذکر کوي امام شاطبي ذکر کوي وایي دې بدعت عمر زموږ دا کوم ټکی ویلی وایي دې نه مجازي بدعت مراد دی دا شرعي بدعت نه دی مراد یا ویل دین لغوي بدعت مراد دی لغت کې بدعت نه وي کار ته وي هلکه دا کار خو مړو که نه ماشاءالله تاسو ژوندی کړو ډېر ښایسته کار هم وکړو چې مولوي صاحب مخکې ته پسې وروسته تراویح کې او جمع پسې ولا د مسلمانانو دفاع څومره خوند کوي یا په علم البدیع کې دې ته ویلی کېږي مجانشه مشاکله ورته ویلی کېږي نو په دې خبره باندې ځان پوهېدل پکار دي دې ته مجانشه او مشاکلت ویلی کېږي هلکه دا خو هغه شکل و تصویر و چې کوم د زه په دور کې شوی خو هغه ویرې د زما امت باندې فرض نه شي ته خو پیغمبر ستا د عمل د وجې نه عمل چا فرض کېږي محترمین دا خبره ډېره مهمه خبره ده الله دې موږ تاسو د بدعت نه وساتي نن سبا تاسو وګورئ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کومه ورځ باندې په پیدا شوی دی څومره حفلونه کېږي حفلونه کېږي دا ولې خلک کوي دا د دنیا د لالچ دپاره کوي په دې کې دې ته آمدن میلاویږي دا مسلمانان تاسو غوټ غوټ مسلمانان او مولوي صاحبان یې هغه دا کوي د الله د پیغمبر دا بدعت دی ولې بدعت دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 30 کاله د نبوت دور تېر کړی هغې کې ثابت کړه که نه د هغې نه وروسته صحابه کرامو کله په هغې کې ثابت کړه که نه ځکه بدعت دی یا تاسو ګورئ دغه شان ته 15 د شعبان په شپه باندې دا قسمه قسم محفلونه او جشنونه دوی کوي مونږ دا بدعت دی ولې بدعت دی دین کې اصل ثابت کړه که نه یو صحابي خو به کړي ثابت کړه په اصل کې دغه شان ته د مړي په غوږونو کې اقامت او دغه شان ته اذان کول مونږ دا بدعت دی ولې بدعت دی په دین کې ثابت کړه که نه د الله د پیغمبر په دور کې ثابت کړه صحابه کرام په دور کې ثابت کړه چې نشته خو نشته ولې ځان ستړی کې یا دغه شان ته قبرونو باندې آبادیانې جوړول تاسو ګورئ نن سبا یو صالح سړی مړ شي هغې په قبر باندې آبادي جوړه کړي خلک بیا ورځي مالګې پې څټي
مونږ دا بدعت دی ولې بدعت دی د الله د پیغمبر په دور کې داسې شوي دي څومره غټ غټ صحابه کرام مړه دي چې د کفارو بیخي ایستلی دی خالد ولي مړه چا پې دغه شان ته یو مناره جوړه کړله او قبه پې جوړه کړله او خلک د هغې بندګي کوي دا بدعت دی ولې بدعت دی دین کې اصل نشته دی ډېر کارونه داسې دي چې هغه بدعات دي مسلمانان پې اخته دي خو اجر ته اجر پې نه میلاویږي او که دا مسلمانان دغې له سپورټ ورکوي او بیا ورته ښه کار وایي کېدای شي دا دوی دپاره دغه شان د جهنم د تلو ذریعه وګرځي چېرته هم د حق خلاف نه ده پکار او بدعاتو نه ځان ساتل پکار دي الله یې دا خبره زموږ څخه وړه ته کته کړي الله دې موږ تاسو همغه توفیق وي قرآن او سنت په تابعدارۍ باندې راکړي وصلی الله علی نبینا محمد